د میدان وردګ ولایت پوهنې ریاست له لوري د دغه ولایت د 14 حافظانو ترمنځ د ښه قرات او حفظ سیالۍ په لاره اچول شوې وه. د دغه ریاست مسؤلین وایي له یادې سیالۍ موخه د مخکښو حافظانو ټاکل دي. دغه غونډه د حسن قراءت او د قرآن کریم د حفظ د امتحاناتو په سلسله کې روانه وه او دغه موخه هدف د موږ دا وه چې څو پورې موږ وکولی شو چې دغه د قرآن کریم ستر معیارونه او د شخصیتونه برابر کړو څو پورې چې هغه په لوړه کچه باندې مسابقات ترسره کړي. په دغه سیالیو کې ګډون کوونکي حافظان وایي دا ډول سیالۍ د دوی لپاره ګټورې دي او د لا زیاتوالي غوښتنه یې کوي. لو ډېر شیان موږ زده کړل نو د تر ټولو هغه مهم او مفهوم او مخصوص موږ څه وه هغه جرأت حاصلول دي چې تر هغو په نړیوال سټیج دا ټول حفاظ وچلېږي. انشاءالله د هغه په خاطر موږ دلته راغلي یو څه دا تشویقوي موږ خو لومړی په خپلو مابین کې یو د بل سیالي وکړو او ورو ورو انشاءالله د نورو هېوادو سره به انشاءالله موږ سیالۍ کوو. نو موږ دې نه دا خواهش ده چې موږ سره د آینده کې نور دا رقم پروګرامونه موږ ته جوړ کړي. د ویلو ده چې د دغه سیالۍ لومړي او دوهم مقام ګټونکي به د کابل په ګډون د 6 ولایتونو له حافظانو سره سیالۍ کوي.